السلام علیکم او ستړي مشه قدمونو کتونکو وکیل خان یم تاسو ته واره بیا په خیر راغلی وایم او نن په دې ویډیو کې تاسو چرته بوزم تاسو دې ځنه تقریبا 10 میله 12 میله فاصله کې یو مارکیټ ته بوزم چې د چرته چې زیاتره دکانونه پاکستانی دکانونه دي د افغانستان سره تعلق لرونکي کاروباریانو دکانونه دي روټۍ به راخلو ځلوبۍ به راخلو پکوړې به راخلو سموسې به راخلو دغه ټول سامانونه به راخلو زه به ټول تاسو ته څخه یم هم او تاسو به راسره مل پاتې کېږئ مینه هم کمه نه شي مینه زوروره ده د کرونا وایرس د وبا خبرې دي ګورو به چې په امریکا کې د امریکا په ورجینیا ریاست کې دغه مارکیټ څه سچویشن دی څه صورتحال دی دغه به ټول زه تاسو ته ښیم تاسو ټول ما سره مل پاتې شئ زه تاسو دې وخت روانوم د ورجینیا ریاست د وډ برج ښار نه زه تاسو بوزم ځان سره او تاسو به دغه مارکیټ به زه ټول تاسو ته ښیم چې دغلته څه سچویشن دی څه حالات دي نو تاسو ټول ما سره په شریکه مل پاتې شئ او ټول به یو ځای ځو او یو ځای به ګرځو له خیره سره او دغه مارکیټ به ته ښیم د کرونا د وایرس د وبا خبرې دي په ګرده نړۍ کې خلکو ته د احتیاط ویل کېږي په امریکا کې خلک څومره احتیاط کوي څومره د احتیاط نه کار اخلي دغه ټول څه به تاسو ته ښیم نن ډېره ښکلې ورځ ده موسم هم ډېر مزېدار دی که نه نور راوتی دی او روټۍ به راخلو د تنور نه به روټۍ راخلو او ورسره به چې کم دی نو د بیکرۍ نه ځلوبۍ راخلو او بیا به د رسټورنټ نه پکوړې او سموسې راخلو او کوم ځای کې چې ماته اجازت وي چې زه ویډیو جوړه کړم نو زه به ویډیو جوړوم تاسو ټول ما سره مل پاتې شئ مینه هم کمه نه شي نو تاسو ټول ما سره ملګري پاتې شئ او څنګه مې چې ته ویلي چې سپرینګ فیلډ سیمې ته م بوزم سپرینګ فیلډ کې تاسو هغه مارکیټ ته بوزم چرته چې د پاکستانیانو د افغانانو د پښتنو دکانونه دي دغه علاقه د دې ځای نه تقریبا دا وخت چې چرته زه یم نږدې 11 میله نوره لار مونږ ته پاتې ده هایوې ته به کوزیږو هایوې نه پس به چې کوم دی نو مونږ په هایوې باندې 8 میله مونږ په هایوې باندې ځو نو تاسو ټول ما سره پاتې شئ او راسره اوسئ پیزوان اس میں ډیره غریبی دا شنخاله صبر وکړه خدای برابلی دوران اس میں سخت ناچاری دا شنخاله اس میں سخت ناچاری دا شنخاله غواړه د سرو زرو پیزوان اوس مې ډېره غریبي دا شنخاله صبر وکړه خدای برابلي دوره نو څو شېبو کې به مونږ هایوې ته ورکوشو هایوې مونږ به ځو د واشنګټن ډي سي په لوري به ځو خو هایوې ته چې ورکوشو نو هایوې کې به بیا تاسو ته زه وښیم چې سپرینګ فیلډ نوم علاقه دا اوس تاسو مخامخ وینئ نارت او ساوت مونږ به نارت شمال اړخ ته ځو ځکه چې واشنګټن ډي سي شمال اړخ ته پروت دی او واشنګټن ډي سي نه دې ځای نه تقریبا 100 میله دی سره پاسه او دغه کوم ځای ته چې مونږ روان یو نو دغه تقریبا دې ځای نه هارډلي دغه مشکل سره به دغه 9 میله لار به وي که خدای مې نه غلطوي نو دې وخت کې مونږ هایوې ته ورکوزیږو هایوې کې به هایوې مطلب 95 هایوې ته ورکوزیږو دا وخت مونږ هایوې ته راکوشو او د دې ځای نه به زه تاسو بوزم سپرینګ فیلډ ته هایوې باندې مونږ یو او دا خبره چې کوم دی د ګاډو سمندر ته راکوشو نو تاسو راسره پاتې شئ او زه تاسو ته ښیم غټې ټریلې هم روانې دي او دا هایوې چې کوم دی نو دا دې خوا واشنګټن ډي سي میریلینډ او دغه سټیټونه بیا نیویارک ډیلاویر پنسلوینیا هغه یو ځای کې یو شاته چې کوم دی نارت کیرلاینا ساوت کیرلاینا که نه فلوریډا دغه سټیټونه میلاوي نو ځکه ډېر زیات رش دی په دې باندې ډېر دا ټایم چې کوم دی نو ډېرې کنټینر ډېر سامانونه مالونه به هم رواني نو دا وخت زمانه که تاسو مخکې وینئ نو ټریلې هم روانې دي ښه برابر په غټ شمېره کې دا مالونه سامانونه وړي او نن ډېره ښکلی موسم دی خلک کوشش کوي چې بهر هم روزي خو چې بهر روزي مو نو د یو بل نه په فاصله کې پاتې کېږي فاصله کې ولې پاتې کېږي د کرونا د وایرس د وبا خبرې دي احتیاط او احتیاط ډېر ضروري دی دا زه نه دا ډاکټران وایي دا پوهان وایي ګوره نارت بالټیمور او نیویارک سیټي دغه طرف ته دغه لار تللې ده که نه او زه تاسو بوزم سپرینګ فیلډ نومې علاقې ته چېرته چې به تاسو وینئ پاکستاني بازار افغاني بازار د پښتنو بازار د پښتنو بازار په رایو چې ویدل تم شور دی او هلته هم شور دی پکې خرڅېږي د پښتنو شور یاره والله چې لړم شاعر شم خو خیر هغه شاعر دپاره چې کم دی نو دا خبره چې یو زر شعرونه یادول پکاري چې بیا شاعر جوړ شي ما اوسه پورې یو 100 زیات کړي دي نو 9 او 13 راته رایاد پاتې دي چې هغه هم زده کوم نو بس بیا به زه هم شاعر شم له خیره سره راسره اوسئ तेरा वो
बाप चुंगड़ों के गुजरान सलमे तासर बंदी दाशिन खाले सबर वकड़ा खुदाई बराबली दौरान उसमें सख्त नाचारी दाशिन खाले د کومې سیمې نه د کومې علاقې نه چې موږ را روان شوو دغه د ورجینیا په وډبریج سیمه وه دا وخت موږ بلې سیمې ته را رسېدلو لاټن دې ته لاټن علاقه ویل کېږي او دغه دلته موږ اګزیټ واخلو دغه لاره واخلو نو بیا موږ کوشو دلته په لویه شمېره کې پښتانه افغانان پاتې کېږي لاټن چې کومه علاقه ده کورونه دي ودانې دي ریزیډنشل ایریا ده مطلب د خلکو د اوسېدو ځای دی نو دا بس په دې لوري موږ روان یو دي نه پس به چې کوم بل کوم ښار راځي بل کوم ځای راځي هغه سپرینګ فیلډ دی غربي سپرینګ فیلډ دی بیا چې کوم دی نو هغې نه پس چې کوم ځای ته تاسو بوځم نو هغه سپرینګ فیلډ ته به تاسو بوځم چېرته چې به تاسو جوماتونه وینئ چېرته به چې تاسو دکانونه وینئ او دغه ټول دکانونه به د افغانانو د پاکستانیانو د پښتنو د اردو ژبې ویونکي وي او دغه مارکیټ کې به تاسو رسټورنټ وینئ بیکرۍ به پکې وینئ او د سرو زرو د سپینو زرو دکانونه به پکې وینئ را سره پاتې شئ مونږ را نږدې شوي هم یو کوم ځای ته چې تاسو بوتلل غواړم یو ځل بیا به زه تاسو ته وایم قدرمنو کتونکو دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ډیوه ستوري خپرونه ده او دې خپرونه کې تاسو زه بوځم سپرینګ فیلډ نومې علاقې ته کومه علاقه چې د واشنګټن ډي سي سره لګېدلې علاقه ده په ورجینیا ریاست کې راځي او ورجینیا ریاست چې کوم دی نو په ورجینیا ریاست کې دغه سیمه راځي او په سپرینګ فیلډ نیمه سیمه کې تاسو زه شاباس دلته به هم چا لایسنس ورکړي یاره خو به دا منم که نه داسې کټ وو داسې کټ خو سړی په وطن کې هم په چا نه وایي که نه نو خو خیر بیا هم اوس مې ډېره ناچاري ده شین خالی نو بس زموږ هم ناچاري ده موږ به ګزاره کوو خو خیر دی هېڅ خبره نه نو دغه ځای ته تاسو بوځم دغه علاقه کې به تاسو زه ګرځوم تاسو به هر څه وینئ ګورئ به او ما ته به وایئ تاسو را سره پاتې شئ که دا ویډیوګانې ستاسو خوښېږي تاسو غواړئ چې نور ځایونه نور مارکیټونه نور بازارونه په امریکا کې تاسو ووینئ نو ما ته په کامنټونو کې وایئ ما ته به څنګه پته لګي چې دا ویډیوګانې ستاسو خوښېږي ستاسو د زړونو سره مطلب د لایک سره که نه د زړونو سره او ورسره چې کوم دی نو څه یوه ستاسو د دې خپرونې د شیر کولو سره او ستاسو د کامنټونو سره په امریکا کې کوم ځای لیدل غواړئ ولې لیدل غواړئ او ما ته به تاسو وایئ نو زه به تاسو په مختلفو علاقو په مختلفو سیمو کې ګرځوم دا مخامخ ساین چې تاسو وینئ چې 169AB فرینکونیا سپرینګفیلډ دغه سپرینګفیلډ تاسو بوځم یو میل کې به مونږ دغه اګزیټ یا دغه لاره اخلو کوم چې به مونږ کوم ځای ته تاسو بوتل غواړم او هغه ځای ته مونږ ورنږدې شوي یو الموست او شروع به مونږ څه نه کوو د تنور نه به کوو د تنور روټۍ به راخلو ګرمې روټۍ به راخلو روژه ماتې لپاره که نه روژه ده که نه یار دغه خبره چې کوم دی نو یو 15-16 روټۍ به راخلو ځکه چې دا ټایم مونږ وږي کېدای شي بیا وروسته نیمه روټۍ مو نه خوړو چې 15-16 روټۍ به ښې غټې راخلو افغانۍ روټۍ به راخلو او افغان مینی مارکیټ نه به راخلو را سره اوسئ مونږه دا لاره واخلو دته فرینکونیا سپرینګفیلډ ویل کېږي مونږ د هایوې نه به کوزیږو لوکل لارې ته به کوزیږو دغه مارکیټ ته ورنږدې کېږو ټول ټال لار چې مونږ ته پاتې تقریبا 2 میله لاره پاتې ده مونږ ته ټول ټال چې کومه 2 میله ده او شروع به څه نه کوو د ډوډو نه به کوو د ډوډو را تنور نه به کوو ما ته همدلته خو ګوره چې یو دکان کې یو ځای کې چې شوټ دغه کې ویډیو شوټ کې یا یې په کیمره کې راولې تپوس به دې کې او په تپوس دپاره به زه ورکوزېږم خلکو سره ملاوېږم نو زه ملاوېدی نه شم چا سره خفه کېږی به نه ځکه چې ما ته خپل ځان خوږ دی څنګه چې که نه ویزان خوږ دی او هم جانان خوږ دی خو ما ته وکیل خان خوږ دی که نه وکیل خان ته وکیل خان خوږ دی نو چا سره به ملاوېږو نه ملاوېږو به ولې نه ځکه چې اصلي کرونا وایرس راته ولګي دا وخت مونږ د هایوې نه راکوز شوي یو او سپرینګفیلډ نومې سیمې ته سپرینګفیلډ نومې ښار ته داخل شوي یو او دلته به زه تاسو دکانونه به ته ښیم کېدای شي د بار نه درته وښیم دننه ډېر لاړ نه شم ځکه چې د کرونې د وایرس د وبا خبرې ډېرو خلکو سره به نه ملاوېږو ډېرو خلکو سره ملاقاتونه نه کوو دا وخت مونږ بس دې وخت کې به دلته کې یو ټرن واخلو راته به شو ګورو که اشاره رانه بنده نه شوه یاره والله چې بس څه خوش قسمت څه بل څه مې د خدای نه غوښتي وو دا راتاو شو دلته به راتاو شو دې وخت کې زه تاسو بوځم هغه دکان ته چېرته چې ډوډو تنور دی که نه هغه تنور له تاسو بوځم او هغه تنور نه مونږ روټۍ را واخلو دکانونه به ته ښیم زیاتره دکانونه کوشش کوم حلال دکانونه دلته کې مطلب دا دی چې زیاتره خلک وایي دلته حلال چرګان ملاوېږي غوښې ملاوېږي پیزې ملاوېږي
او د سرو زرو کالی پکې غوړي حلال دي حلال مطلب دی چې کم چې په انډیا او پاکستان کې کم خلک کالی چې په افغانستان کې هغه کالی ملاويږي دا اوس مونږ رالو دلته بیکلر روډ باندې ورته شو او داسې بلړ شو شروع بکو د ډوډو د دکان نه ډوډو دکان ته په ورځم ډوډۍ مې اډر کړې دي لخيره سره ډوډۍ به راواخلو دا غي نه پزو بیا نور خبرې طریقو تاسو را سره مل پاتې شيخه نو مينم کوم نشي بالکل د ډوډو دکان له نږدې را رسیدلی لومړی روټي راخلو دا ځان نه راخلو غره گاونډیان نه راخلو دلته روټي ډېر ګران دي دا خبره چې کم نه نو مونږ رالو دلته کې اوس تاسو وینئ دغه دکان خو لرالو تاسو د دکانم خیمه مخامخ چې کوم مارکیټ ته زرالم نو دغه لیکلي دی افغان مینی مارکیټ د دینه موږ روټي راخلو او تاسو وینئ ګوره ګاډي چې کم نه خلکو یو بل نه لري ودرولې دي دا وینئ بل ګاډي راغی یو ګاډي فاصله پر پاتې کوي هغه سوشل ډیسټنس چې وته ویل کېږي نه هغه څومره خیال ساتل کېږي دلته کې نو راځي چې دغه دکان نه روټي راو موږ روان یو دلته نه روټي راخلو روټي چې راواخلو یو تاسو زه خو چې روټي څومره روټي دي را سره مل پاتې د روټو دکاندار موږ رالو له خیره سره دا وینئ دا ټول روټي تیاری پرتی دي موږ به خپل روټي راواخلو دلته نه بس نو دا خو روټي راواغسته دا وینئ مخامخ تاسو چې کوم روټي وینئ دا هغه روټي دي کوم چې مونږ راواغستلې خې ګرانې را کړلې مطلب چې سره ریټ هغې باندې راکړه ګرانې نه دي ګپ لګو ماسې او سره مې انګور هم راواغستله انګور هم را کړله دا د روجمات انتظام دی له خیره سره افغان مینی مارکیټ نه هم راواغستل په سپرینګ فیلډ کې لومبی کار خوش نو دا خو د روټو کمال شو روټۍ خو مو لیدلی چې روټۍ هم د دې دکان نه راواغستلې له خیره سره اوس ورو په دکان کې رش هم جوړېده ګڼه ګوڼه پکې جوړېدله اوس به تاسو زه بوځم یو بلې پلازې ته څه چې کم دی نو څه پلازه ورته وایي بروک فیلډ پلازه ورته ویل کېږي هغه پلازې ته تاسو بوځم او هغه پلازه هغه مارکیټ چې کم دی نو هغه ټول چې کم دی دغه دی د څه وي ورته رسټورانټونه دي پکې او په هغې کې د غوښې دوکانونه دي په هغې کې د کالو دوکانونه دي په هغې کې د ځلوبو دوکانونه دي نو دا وخت موږ هغه پلازې ته هغه بلډینګ ته هم رانږدې شوي کومې چې زیاتره خلک تپوسونه کوي دا ویډیو د هغه خلکو دپاره څوک چې وایي چې په امریکا کې سټورونه کوم چې د پاکستانیانو وي د افغانانو وي هغه شته او که نشته حلاله غوښه ملاویږي که نه ملاویږي نو دا د هغه لپاره دي ګوري مخامخ خو چې کوم دی نو شیری کرشنا ګروسري سټور دی له خیره سره دا د دوبۍ جیولرز والا هم پکې ناست دي له خیره سره دا ټول تاسو ته ښیم خو زه ګاډی هم چلوم نو کوشش کوم چې تاسو دا شیزونه ښیم د سپینشانو ډالر ټری پکې هم د هر یو شی چې پکې به ډالر ملاویږي له خیره سره ډېر خلک د پاکستان ته سامانونه وړي نو هغه هم درته ښیم اوس مخامخ چې تاسو وینئ نو دوکانونه دي او دا دوکانونه چې کوم دی نو ګوره کړای کباب هم پکې شته نراله سویټس هم پکې شته ډېره رسټورانټ هم پکې شته او سوپر حلال مارکیټ هم پکې شته ما ته خو ښکارېده تاسو ته زه ښیم او فلحال چې کوم دی نو زه داسې ورځم چې تاسو ته زه دلته کې اول دا دوکانونه وښیم مغل رسټورانټ هم پکې شته دا مغل رسټورانټ هم دی پکې او یو داسې راتاویږم مخامخ تاسو وینئ شیری کرشنا ګروسري سټور دا خو د مطلب د انډیا والا دکان شو شیری کرشنا والا ښه مخامخ اوس به تاسو زه بوځم هغه ځای ته به م بوځم ورګول داسې راته وشم تاسو ته دا وښیم ویلی رسټورانټ که نه مستر چکن دی پکې که نه او ورسره چې کم دی نو ټي کې نیلز واله دي پکې او ورپسې چې کم دی نو مهرانی جیولر ورګته جیولری اینڈ برایډل راشه کته دیږي که څوک واده ماده کول غواړي نو مهرانی دغه پکې هم شته داري دا ته هم خیمه دا اوس مخامخ تاسو وینئ رواج بوټیک ته پکې کنه او تای شاپ ته پکې او د ته خیمه دلته کې مهرانی بیبي ته خیم چې مهرانی بیبي مهرانی جیولرز ته هم خیم مخامخ چې کم تاسو وینئ نو هغه مهرانی جیولرز دي مهرانی جیولرز کنه بلکې زه به کوشم یو ځای کې به کوشم تاسو ته بس دا وښیم دا د کالو دکان دی له خیره سره که نه او هغه راشد احمد خان وایي چې ما لیدلي د سرو زرو بازارونه وایي پکې ډېر ګران دي کالي او زمونږ ستا د وس نه دي وتونه که نه هغه کیسه ده نو اوس مخامخ ور روان یو الله غونته به دا داسې کمه اخا دا د پیزي دکان شو حلال ورسره بیا ورسره چې کم دی نو ډي ایم وي انلاکډ وایرلس د موبایل دکان هم پکې شته له خیره سره که نه او مخامخ پکې سوپر حلال مارکیټ ته دا د شو سوپر حلال مارکیټ دا هم پکې چې کم دی نو غټ دکانونه دي ویني خلک ورته ولاړ دي سوداګانې پکې کوي لګیا دي ګاډي ورته ولاړ دي وزره چې کم دی نو دا نراله رسټورانټ وینې دې کې ځلوبې دي او مټایانې دي پکې او یو څه بل څه روجمات لږ ټایم پاتې زما په خیال نو بس موږ خو د سموږي او دا ورپسې ډېره رسټورانټ دی نو دا هغه شیزونه شو ورپسې چې کم دی نو مخامخ ورته هغه ځای کې دوبۍ جیولر دی صحیح ده
دا پکې لا خیر سره دوبۍ جیولر دي کنه دوبۍ جیولرز ته مخه تر اتو شو داسې دا پکې کالی دي لا خیر سختر نه پس خلک ودونم کوي کنه دا پکې دوبۍ جیولر شو او دا خبره چې کم دینو دا هغه مارکیټ ته قدمونو کتونکو کم ته چې پاکستانی یا افغاني مارکیټ ویل کیږي او دې مارکیټ کې زیاتره دکانونه دا د پاکستانيانو د افغانانو او د پښتنو دي دا مارکیټ ته ماته سره وی کباب هاوس هم پکې دی هغه کباب هاوس ولم بوزم تاسو خو چې اول د سپین ماما ګاډل ها اوس دی وخت دا تاسو وینئ ورجینیا کباب دا کباب والا دی وینئ لاندې بورډ ته ولونی سي کباب والا دا کباب دی ها یو ځل بیا ګوره تاسو مخامخ وینئ رواج دی که رواج بوتیک ته بیا ورپسې چې کم دی نو مول ریسټورنټ دی دی ورپسې حویلیا ریسټورنټ دی مسټر چکن دی او ورپسې چې کم دی نو مهارانی جیولرز دی شری کرشنا او دغه شانتي هغه ته کلوډ شو بیا مونږه حلال پیزا اینڈ جایرو دا ورسره چې کم دی نو سپر حلال مارکیټ دی نیرالا دی ډیره ریسټورنټ دی بیا که اخوا مونږ وګورو نو سونیا جیولر او بلا جیولرز دی ټول چې کم دی نو کالو دکانونه دي دا هغه مارکیټ دی کم کې چې پاکستانی سامانونه پاکستانی خوراکونه خرڅیږي نو ورته دغه ټرکونه مو لاړ دي که نه حلال ریسټورنټ حلال چې کم دین خوراکونه دیتا پاکستانی ریسټورنټونه او ټول هر څه دی کې دیتا بروفیل پلازا او د امریکا ورجینیا ریاست د غیر چاپیره مارکیټونه ټول چې کم دین دي کې پاکستانیانو هر یو مارکیټ کې پاکستانیانو دکان دی بیا ور سره چې کم دین صحیح وتا سپیډ بریکر هم پکې جوړ کړی ته په چې پاکستان کې څنګه سپیډ بریکر نه جوړ کړي ته په دې مارکیټ کې سپیډ بریکر هم جوړ دي لا خیر سره ګاډي سوچتي راغلاسي کنه مخامخ غسونیا جیلر دی اوس کدی بل تر ته مونږ تیشو دي چې ګوره چې کم دی بیا هر چا ځان له جمعهتون هم دي مدرسې هم دي اپا کوم شته غوړې ښا دا داسې پکې نه مدینه چې لیکل دا نو دغه جمعات ته لا خیر سره کنه نو دغه مخامخ دا چې سړی لګیا دی دروازې د جارو اخی صفاکیږي نو دا د جومات انټرنس ته یا داخلي لاره ده جوماتونه هم دلته شته دا د پښتنو جومات دی دا هغه علاقه چې زیاتره پاکستانیان افغانان او پښتانه پاتې کیږي او د دې نه واپس د خپل علاقې ته خپل سیمې ته خپل کور ته روانېږم او روجه په خوله راغلی یم ستاسو په خاطر باندې ما چې تاسو ته دا علاقه دا سیمه ته وښیم دغه جومات مې چې ته خو دا د پښتنو جومات دی د افغانانو جومات دی ځان له جومات دی ځانګړی جومات دی او دې کې چې کم دی نو ختمونه هم کیږي جنازې هم کیږي او یو بل سره چې کم دی نو پکې خلک ملاویږي هم غم خادي هم پکې کیږي او تاسو دغه جومات د دې سره خو بیا نور جوماتونه غیر چاپیره بلا جوماتونه نور هم دي نو دا د امریکا ورجینیا ریاست دی د ورجینیا ریاست واشنگټن ډي سي سره لګیدلې ریاست دی او په دې ریاست کې تاسو اوس دا وخت واپس خپل سیمې خپل علاقې ته روانېږم او فکر کوم چې دا ویډیو تاسو په ګټه باندې پریوتی وي تاسو ته خوندونه اغستې وي تاسو خوښه شوي وي نو د خپلو ملګرو دوستانو ګاونډیانو سره خامخا شریک او په کامنټونو کې راته خامخا ولیکئ چې راتلونکي کې کم کم ځایونه لیدل غواړئ او څه رقم شیزونه لیدل غواړئ هغه راته خامخا ووایئ په ویډیوګانو کې به زه تاسو ته ښیم نو زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازت چې تاسو چرته هم یې بریالي اوسئ خوشحاله اوسئ او د لوی الله په امان तेरा वो बाप चुंगड़ों के गुजरान सलमिता सर बंदिदा शिनखाले सबर वकड़ा खुदाई बराबली दौरान उसमें सख्त नाचारी दा शिनखाले राना मखवाड़ा दसरो जरो बेसवान समाडेरा खरीबी दा शिनखाले सबर वकड़ा खुदाई बराबली दौरान उसमें सख्त नाचारी दा शिनखाले उसमें सख्त नाचारी दा शिनखाले